د مؤمن مسلمان دپاره چې کله دی د الله جل جلاله پر وحدانیت باندې ایمان راوړي، کلمه د شهادت ووایي او په حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان د رسالت وي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول او آخري پیغمبر دی، د هغه مؤمن مسلمان دپاره لازمه دا ده چې په روزمره ژوند کې دا د شپې او د ورځې چې پر ده باندې کم حالات راځي د دغو شانو سره دی خبر وي، هسې نه چې د عمر ورباندې تیر سي خو هغه ټوله د الله په نافرماني کې تیر سي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله مؤمن مسلمان وفات سي د ده د مرګ سره د دغه انسان د ژوند ټولې کاتې بندې سي. حتی در داسې اندازې چې خلک بیا دغه قریب چې وفات سوی دی دا بیا په قریبانو کې نه حسابي، صرف ژوندو ته حساب کوي، مړه خلک بیا په قریب کې نه حسابي. دا د قرابت سلسله ده او د هغو ډیرو نږدېو مخلصو دوستانو محبت نه دونه یي چې یو څه وخت په دعا کې یادوي، په صدقه او په خیرات یادوي، په ښو الفاظو یادوي او د زمانې په تیرېدلو سره هغه هم ختم سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو څه شیان داسې دي چې مؤمن ته د ده در مرګ وروسته بیا ګټه کوي، مؤمن ته د ده در مرګ وروسته الله د ده درجې ورباندې لوړوي، د ده مقام و مرتبې الله ورباندې لوړوي. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. یو هغه شی چې د مؤمن مسلمان در مرګ وروسته چې الله تبارک وتعالی یې ده ته ګټه رسي هغه علم دی چې علم ده زده کوي او دغه د ده معلومات د ده زده کړی دین دی او بل مسلمان ته ورسي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بلغوا عني ولو آیه. هغه څه چې تاسې له ما زده کوئ ای صحابه کرامو که څه د یو آیات اندازه دا تاسې نورو مسلمانانو ته ورسوي. دا زموږ د دیوبند د علماو مسلک مطابق دا دغه د تبلیغ سلسله ده چې حضرت مولانا شیخ القرآن شیخ الاسلام پیر طریقت رهبر شریعت مولانا زکریا رحمت الله تعالی علیه په رأس کې دی، مولانا الیاس رحمت الله تعالی علیه په رأس کې دي. دا د دیوبند د علماو سلسله ده. په دې تبلیغ کې چې موږ ولاړ سو هلته موږ ته امیر صاحب در دې روزمره معاملاتو د مرجو معاملاتو ماسې وه بیا درته وایي چې ته راسه زه به لمونځ درته تېر کړم. دی نه درته وایي چې ته راته تېر کړم، وایي زه بیا درته تېر کړم. بیا هغه سړي ته احساس وي داسې چې ښه دی امیر صاحب خو لمونځ راته تېر کړي اوس بیا زه ورته تېر کړم. هلته د سړي څه محبت و مینه سره پیدا سي او یو څه یې هغه د شرم خبره سره ختمه سي. بیا په دا سبا باندې یا په دغه ورځ باندې یا په دویمه یا په درېیمه بیا دیم لمونځ ورته تېر کړي. د دغه تبلیغ دغه فایده سوله چې ما او تا ته دا خپل 15 وخته لمونځ چې موږ کوو دا نو موږ په یو نیکو صالح سړي ته تېر کړو، هغه یې راسه واوري، که زموږ په الفاظو کې غلطي وه که زموږ په تعبیر کې غلطي وه هغه را اصلاح کړي. ګورئ زه خو هم د دې معاشرې سړی یم، زموږ یو ډېر مشهور حاجي صاحب دی، زه بیا نوم نه اخلم. یو ورځ زه ورسره ناست وم 14 واره کل ولا راته ولولا کې سمه راته ویلي، ما ورښوله 14 وارې ما حسابله. په 14 وارې باندې دونه وویله چې بس الله تبارک وتعالی که ګزاره ورسره وکړه کېدلی شي دا لمونځ یې قبول کړي. د ده عمر څه و؟ تقریبا د 15 او 20 کالو په مابینځ کې و. دا به موږ چیرې زده کوو دا علم؟ د 20 کالو حاجي صاحب خو موږ په مدرسه کې نسو داخلولی، د 80 کالو حاجي صاحب خو مدرسې ته نسو راچولی. دا به د دغو زموږ د دیوبند علماو د طالب العلمي یوه سلسله ده. دلته شیخ له سړي نه جوړېږي، نه مفتي له سړي جوړي، نه په 4 میاشتې سړی مفتي کېږي، نه ملا کېږي، نه مفتي کېږي، نه شیخ کېږي. علم دا د مسخرو کار نه دی. زما په خپل تقریبا 18 یا 19 کاله سبقان ویلي دي. داسې نه دی چې بس ولاړې 15 ورځې بعد والا ملا سوی را روان به یې. دا زموږ خوار ملایان چې فارغه سي دا دونه محتاط وي لکه سړی چې هر قدم دی اخلي. مثال یې داسې دی لکه سړی چې په یو کمره کې ایله کړي او 200 ماران دي ورسره ایله کړي، نو هر قدم چې دی اخلي دی نه یې په مار کې وخېږم. دا زموږ د علم سلسله دا رقم وي
د حلالو د حرامو خبره یې، ته به یو چاته د حلالو خبره ور حرامه کړې، ستا آخرت باندې خراب سو. او یا به داسې حرام به ته ورته چې حلال دي کوی، دی خو به الله تبارک وتعالی په دا پوښتنه باندې معاف کړي، خو دا پوښتنه یې وکړله، ستا الله تبارک وتعالی آخرت در خراب. نو بیا موږ دا دی بیا درس کو، بیا بل ته وایي هله 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 هله، بیا یعنی در دا اوسه پورې په 2009 کې زما د ستربندي سوې، در دا اوسه پورې زه ولا طالب العلم یم، اوس هم زده کړه کوم، اوس هم وایم استاد ته کښېنم په یوه غونډه ورته ناست یم، ادب و احترام یې کوم او سبق ځینې زده کوم. خو البته داسې دا موږ صرف او صرف د الله تبارک وتعالی په دربار کې ورباندې خلاصېږو، دونه علم پر تا باندې فرض دی، بلکې پر هر نر او ښځه باندې فرض دی. دونه باید چې سړی زده کړي. دا چیرې زده کېږي؟ دا عظیمه لار د تبلیغ، دا مدرسه ده د لویانو، که د 100 کاله عمر مې په دې مدرسه کې ته داخله اخیستلی شي، که د 10-15 کاله عمر مې ته په دې مدرسه کې داخله اخیستلی شي. او هلته ته حد اقل دونه زده کولی شي چې مولوي صاحب ته کښېنې، یو امیر صاحب ته کښېنې، یو طالب العلم چې ستا سره په دې جماعت کې کللی هغه ته کښېنې چې زه به لمونځ درته تېر کړم، ته یې واوره یاره چې دا به غلطي که به نه وي، زما په لمانځه کې به غلطي نه وي، نو ته به دا لمونځ ورته تېر کړي. که ستا په لمانځه کې غلطي و، د لمانځه اصلاح به دې وسي. دا علم دی او د دغه علم برکت نو ګورئ دا دی. اوس ما یو چاته د لمانځه الفاظ ور برابر کړه، بس نور مې هېڅ شی نه دي ورښولي، زه وفات سولم، د دغه زده کړې د دغه علم په نشرېدلو باندې الله جل جلاله چې در څو پورې دا مؤمن هر لمونځ کوي او هر ذکر وایي، الله تبارک وتعالی ما ته اجر و ثواب راکوي. حد اقل چې سړی یو مؤمن مسلمان ته یو ذکر وروښتوي، یو سړی وایي یاره موږ دا د دنیا غم ډېر اخیستی وي، موږ وایي چې کاروبار مو لږ مخته ولاړ شي، نو یو سړی وایي یاره دی کاروبار مې ډېر خراب دی، د پریشانیو سره مخامخ یم، نو بل یو مسلمان ورته وایي یاره ما یو عالمه څه په بیان کې واورېدل چې الله تبارک وتعالی په هغه ذکر باندې د یونس علیه السلام چې یونس علیه السلام ویلی، دا داسې ذکر دی چې هم قرآن دی، د قرآن اجر الله درکوي، هم استغفار دی، د استغفار د ویلو اجر درکوي، هم تسبیح دی، د تسبیح ویلو اجر درکوي، هم کلمه ده، د کلمې ویلو اجر الله درکوي، هم د الله جل جلاله ښوول سوی ذکر دی، هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوول سوی ذکر دی، هم د یو بل پیغمبر ذکر دی هغه دا کوي، نو ته دا وایي الله به دې د دنیا د مشکلاتو څخه خلاص. کم کلمات دي؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، دا وایه 200 وارې وایه، 300 وارې وایه، 500 وارې وایه. اوس دا خبره ما ده ته وښول، دا مؤمن مسلمان که بیا بل ته وښول، هغه کې بیا بل ته وښول، دا سلسله روانه زوله ده در څو پورې چې دا دغه یو بل ته دا خبره رسیږي. که زما 10 کاله د مرګ کېدله، که مې 50 کاله د مرګ کېدله، که مې 100 کاله د مرګ کېدله، د دې خلکو سره زه الله په دې کاته کې د ثواب شریک کړلم. ځکه زما ورونو موږ باید چې دا د الله و دین ته لږ غور و فکر وکړو چې مثلا اوس د 80 کالو سړی مونږ په کوم مدرسه کې داخل چیرې به دا دین سړی زده کوي؟ انو دا سلسله د علماو ښوولې ده، دا داسې نه ګوري مولانا زکریا صاحب د 4 طریقو لوی عظیم پیر و، دا خو دا ظالمان دي، بیا دا کله درته وایي دا پنجپیریان دي، کله درته وایي دا وابیان دي، کله درته وایي دا زیارتونه نه مني، کله درته وایي دا د اهل بیتو نه دي تابع، کله په نورو عنوانو بدنامه کوي، ځکه هلته د دوی دوکانداریو سره خرابېږي. خلکو خو د زیارت سم دوکانداري جوړه کړې ده، د پیریو مریدي سم دوکانداري جوړه کړې ده، د ملایي سم دوکانداري جوړه ده، هلته د دوی دوکانداریو سره خرابېږي، ګراکان کمیږي. تبلیغ والا درته وایي وروره دا کیسې لکه راشه، بېشکه ته ولاړ شه د یو نیکو صالح سړي سره کښېنه چې هغه د پیر او د مرشد په نامه باندې د الله دین ځینې زده کړه. بېشکه د الله د رسول سنت طریقه ده، ته قبر ته ورشه، میت ته دعا وکړه، د قبر و زیارت ته ورشه، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده. تا ته د هغه سره سره تا ته لمونځ در وښیي، تا ته روژه در وښیي، تا ته زکات در وښیي، تا ته د مور د پلار ادب در وښیي، تا ته د معاشري ادب در وښیي، تا ته د مسجد قدر در وښیي، تا ته د الله د دین عظمت بیان کړي چې د الله دین څونه مهم دی.